د خیال انځور. د خیال انځور یا د خپرونه د شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په اړه ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې د شاعرانو ژوند ته کتنه او خپل شعري فلسفي انځور وړاندې کوي. وای زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، خوی دې د اغزیو دی او رنګ دې د ګلاب دی. تا ودا شزنا وخت واد کېږم، یو ماتم کوم نو پست واد کېږم. یا د ادبي خپرونه هر جمعه 4 بجې او تکرار د یکشنبه د ورځې 2 بجې مه هېروئ. کندوز رادیو د ادبي ذوق پالونکي 9.6 FM. د خیال انځور. د خیال انځور چې لیدلی دی په ګور دی، چې لیدلی دی په ګور دی، ژوند هماغسې په اور دی. او خدای دې مړ مکه جانانه، خدای دې مړ مکه جانانه، په لیدو دې زړه ټکور دی. صدقه یې له نامه شم، صدقه یې له نامه شم، مور خو زړه ده مور خو کور دی. قدرتي را باندې ګران یې فطرتي مې تا ته لور دی، قدرتي را باندې ګران یې فطرتي مې تا ته لور دی. چې نسکور پکې پردي شول په دې خاوره کې څه شور دی، چې نسکور پکې پردي شول په دې خاوره کې څه شور دی. چې آباد افغانستان یې، چې آباد افغانستان یې، د پښتون بچیو زور دی. زړه مې خرڅ نه کړې اقتاشه، زړه مې خرڅ نه کړې اقتاشه، ما درکړی یار په پور دی. سلامونه پښتنه مینه او درنښت د کندوز رادیو د خیال انځور خپرونې درنو اوریدونکو. هیلهمند یم چې تاسې به ټول روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان وئ. د تل په څیر مو یو ځل بیا د کندوز ولایت غښتلی ځوان، تکړه ترنم کوونکی او خوږ ترانه ویونکی ښاغلی غیرت همت زدران ته بلنه ورکړې ده تر څو موږ او تاسې ته خواږه خواږه نظمونه ووایي، ښکلي شعرونه دکلمه کړي او موږ یې له ښکلي غږ برخمن شو یا مستفید شو. ښاغلی زدران صاحب ستړی مه شې، ښه راغلاست درته وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره اقتاش صاحب تاسو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. او په دویم قدم کې د کندوز رادیو ټولو اوریدونکو ته او بالخصوص د خیال انځور د خپرونو درنو مینوالو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات او پیرزوینه وړاندې کوم. ډیره مننه کوم زدران صاحب محترم چې زموږ بلنه مو منله او تر کندوز رادیو راغلی، الله مو راوله. زدران صاحب که خپله پوښتنه له دې ځایه پیل کړو چې ښاغلی همت زدران څوک دی، د چا زوی دی، د کوم کلي اوسېدونکی دی او د کوم ولایت کې ژوند کوي؟ مننه اقتاش صاحب د ځان د معرفت په باره کې دی ویلې. پوره نوم مې غیرت الله همت زدران دی، د حاجي استانه ګل زدران زوی، د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د زدرانو د کلي اوسېدونکی یم. ډیره مننه کوم زدران صاحب. څومره مو تعلیم کړی ده؟ مدرسه مو ویلې، مکتب مو ویلی، په کومه برخه کې مو تعلیم کړی ده؟ اقتاش صاحب الحمدلله زه خپله د 12م صنف څخه فارغه یم او دیني زده کړې مې تر 5مې درجې پورې کړي دي.
ډیره مننه. پوښتنې به سره لرو او پوښتنې به کوو، خو تر دې دمخه اورېدونکي هم په تمه دي چې ستاسې د ښایسته غږه یو ښکلی ترانوم واوري یا ترانه واوري. مننه اختر صاحب. زه به په لومړي سر کې یوه ډیپلومه به وکړو، بعد هغې نه به انشاءالله یو ترنم وکړو. په مینه یې اورو، په مینه یې اورو. ارشاد. د انس حقاني صاحب یو شعر دی، ډېر ښکلی غزل یې لیکلی و، واقعا زما هم خوښ شو. هغه دی وایي شهید کړی له مانه هر هوس دی، یاره ناز نه دې مننه دومره بس دی. څنګه؟ شهید کړی له مانه هر هوس دی، یاره ناز نه دې مننه دومره بس دی. او ازادۍ له توریالیو څخه واخلی، او ازادي له توریالیو څخه واخلی، نزاکت هم څه د جبر تنگ قفس دی. یو ځل بیا دا بیان. او ازادۍ له توریالیو څخه واخلی، نزاکت هم څه د جبر تنگ قفس دی. او ویده زړونه یې له خوبه را بیدار کړل، ویده زړونه یې له خوبه را بیدار کړل، څه کیسه ده دا اواز د کوم جرس دی. او لمونځ د مینې مې ګوندې اوس قبلیږي، لمونځ د مینې به مې ګوندې اوس قبلیږي، د خپل ځان په وینو کړی مې اودس دی. څومره ښکلی باید یو ځل بیا. او لمونځ د مینې به مې ګوندې اوس قبلیږي، د خپل ځان په وینو کړی مې اودس دی. او دغه څوک دی چې دردونو سره خاندي. اختر صاحب، دغه څوک دی چې دردونو سره خاندي، یاره هغه د کنډو کلیانس دی، او یاره هغه د کنډو کلیانس دی. واقعا انس حقاني صاحب د دې ترڅنګ چې یو توریالی ځوان دی او د وطن یو پوه سیاستوال دی، یو ښه شاعر، یو ښه مفکر او یو ښه فرهنګي شخصیت دی. د هغه ډېری شعرونه موږ اورېدلي دي، او ډېری شعرونه حماسي دي. نو ګمان کوم 2-3 ورځې وړاندې په یوه مجلس کې د یو شعر ویلی و، زما ډېر خوښ شو. نو خدای پاک دې ته عمر ورکړي او تاسو ته علم درکړي تر څو د هغه ښایسته شعرونه ډیپلومه کړي. زادران صاحب، ولې مو ترانه ویل یا ترنم کول پیل کړل؟ علت یې څه و؟ اختر صاحب، د هر یو کار چې کېږي د انسان باندې خپله تړاو لري، او هغه د هغه د شوق څخه کېږي. ځکه چې د ترنم سره زما د کمکیتوب نه، د وړکیتوب نه دا شوق او علاقه وه. ځکه چې د درس په ضمن کې به ما هم وخت ناوخته د کلاس ملګرو ته داسې به چې ناستو کله، نو چې کله به درسي ساعت خلاص شو نو به ملګري به تشویق کولم چې ته یو ترنم وکړه. نو هغه د کمکیتوب نه، د حفظ د دورې نه، الحمدلله د قرآن کریم حفظ مې هم کړی دی. ماشاءالله. د همغه د حفظ د کلاس د دورې څخه تر دا دمه په هر ځای کې ملګرو د تشویقي په بڼه باندې هر وخت دا ویناوې کې د ترنم په اړه باندې. نو په هغه وخت کې به هم چې کله درسي ټایمونه خلاص شو نو ما به خپل ترنم کو. نو دا زما خپل د شوق او علاقې څخه ترنم مې شروع کړ. که داسې راته ووایې چې هغه لومړنی شعر چې تاسې ترنم کړی ده ډېر تشویق شوی یاستئ، هغه به کوم شعر وي او د څه په اړه و؟ هغه یو نعت شریف و، اول ترینه نظم چې ما اوس هم یادېږي، زه ډېر کم کوی وم. نو اول ترینه نعت شریف ما ویلی چې منزه له هر بده محمد استایل کېږي تر ابده محمد صلی الله علیه وسلم. نو دغه نعت شریف و. بعد دې نه نو چې کله یو ملګري د ما نه ثبت کړی، ویډیو کړی، هغه چې ما ولیدله نو ما خپل یو ځان ته یو دغه پیدا شو چې واقعا ته یې کولی شي. بعد د هغې نه ما اراده ترنم ته وکوله. نو بیا هم د درس په ضمن کې به ما هر وخت د ځان سره ترنمونه یا تمرینونه کول. نو هغه و چې تر دا دمه یې راورسولو. چا ډېر تشویق کړي یاستئ په دې برخه کې؟ په دې برخه کې لومړنی تشویق خو د کورنۍ د طرفه دی، البته ورونه، پلار. نو په هغې په ضمن کې ملګري، هغه خواخوږي ملګري یا بیخي راته ګران دي، نو زه به یې دا تشویق کولم چې ته یې کولی شې، زه به یې ترنم ته تشویق کولم. ډېره ښه خبره ده. داسې چا انتقاد
هم درنه کړی نه ده کړی چې یا مثلا دا ځینې ملګري سته دي په دې ټولنه کې چې مثلا وایي دا ترنم څه کوي داسې کوم خبره بالکل بالکل اختر صاحب جامعه داسې ده چې که هر یو ته نظر وکړو نو که هر څنګه مخکې لاړ شي بیا هم اعتقادونه شته ځکه جامعه ده نو بې اعتقاده نه کېږي که اعتقاد څوک در باندې ونه کړي ته مخ ته تلی هم نشي هغه خپله غلطي هم نیولی نشي چې اعتقاد در باندې وکړي نو چې دا د په دې صورت دا د په دې دغه باندې نو هغه که اعتقاد وشي نو تا غلطي هم اصلاح کېږي نو اعتقادونه زیات کېدل وخت نا وخت به د خپلوانو د طرفه زیاتره اعتقادونه په ما کېدل نو ما بیا هم د دې سره سره باوجود ما هغه خپلې پیشې ته هغه خپلې دندې ته دوام ورکړی ده زدران صاحب نوښت چې ده د خپله سختیانې دی بالکل 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 باید انسان یې وزغمي هر نوښت چې ته مثبت نوښت ترسره کوې نو د تشویق او د ملاتړ ترڅنګ انتقاد هم شته ستاسې په اند څوک کولی شي نقد وکړي په یو چا باندې په ترنم کې یعنې دا نقد کول د چا حق دی او څوک حق نه لري په دې برخه کې که داسې یو اختر صاحب نقد خو اصل د هنر څښتنو ته دا حق دی چې باید نقد وکړي په یو چا باندې یو فی ونیسي چې باید هغه غلطي اصلاح شي نو متاسفانه موږ په جامعه کې داسې خلک وینو چې هغه هنر یې هم نه وي البته په دې تړاو باندې هېڅ معلومات هم نه لري خو بیا به هم هغه د خپل د ضد د وجې نه هغه اعتقادونه در باندې کوي نو دا د دې خلکو یو څه به ورته وایي چې یو رواج به ورته وایي چې په دې کې یو رواج ګرځېدلی دی بالکل رښتیا هم خبرې ډېرې سره لرو نو یو بل ترنم یا ډیپلومه به ستاسو صاحب ترنم دغه دې وکوله ما سهار ستاسو واقعا زه ستاسو د غزلو هم ډېر مینهوال یم ستاسو سهار یو دغه مې کتلو شعر نو ډېر مې خوښ شو بیا مې ځان سره همداسې یو ترنم کو نو چې هغه یو طرز مې ورکړي انشاءالله دلته به اورېدونکو ته واورو ډېره مننه کوم دا ستاسې مینه ده زموږ غزل کې دومره هغه نشته خو څه نشته دا تاسې برکت دی په مینه یم خود به می خاورې خوري ځواني لالیا چې می درکړې زندګي لالیا چا په وړو زیانونو پرېښوه مینا چا د پللې تر مرګي لالیا د خپل ضمیر په جنازې به ژاړي کدي جیبونه شول خالي لالیا خدای می ګوا چې ما یې زور لیدلی په تا دې نه راوړې نیستې لالیا خود به می خاورې خورې ځواني لالیا چې می درکړې زندګي لالیا چا په وړو زیانونو پرېښوه مینا چا د پللې تر مرګي لالیا څنګه ارمان به دې د هو راځي چې به مې کړل درته زارې لالیا او زما د زړه په بڼ ګلۍ وشوې خدای زده که بیرته شي سپرلی لالیا زما د زړه په بڼ ګلۍ وشوې خدای زده که بیرته شي سپرلی لالیا په سمه لار به تند ګناه خوري اقتاشه ستا کوه راستی لالیا خود به مې خاورې خوري ځواني لالیا چې مې درکړې زندګي لالیا چا په وړو زیانونو پرېښوه مینا چا د پللې تر مرګي لالیا ماشاءالله ډېر عالي نو
خدای تعالی درته ښایسته غږ درکړی ده زدران صاحب. مننه. نو دا د خدای پاک پیرزوینه ده. بالکل هر انسان ته خدای پاک استعداد ورکړی ده. بالکل ځینې خلک خپل استعداد ترلاسه کولی شي، ځینې یې نشي ترلاسه کولی. ما د یو عالم په یو کتاب د خولې په یو کتاب کې واورېدل، هغه لیکلي وو چې که یو سړی د یو څه استعداد ولري، خدای پاک هغه ته انګېزه ورکوي. بالکل نو دا استعداد ډېر ښه استعداد ده. بالکل نو فرهنګ ته کار کول، کلتور ته کار کول، ادب ته کار کول، دا که د مادیاتو په لحاظ دومره ګټور نه ده، خو د معنویاتو په لحاظ دا ډېر ارزښت لري، ځکه دا راتلونکي نسلونو ته پاتې کېږي. نو خدای مو ژوندی لره، خدای دې تاسو ته ډېر عمر درکړي. زدران صاحب څومره ترانې مو ترنم کړي دي؟ اختر صاحب په رسمي بڼه باندې زما د ترانو البوم تر دا دمه، البته کله چې انقلاب ختم شو، الحمدلله اسلامي امارت حاکم شو، نو بعد د هغې نه زمونږ دا ترانې ټولنې ته راووتلې، رسنیزې شولې. نو تقریبا زما د ترانو البوم تر دا دمه تر 85 هم پورته دی. نو هغسې د پروګرامونو یا د جلساتو نظمونه زیات دي، خو هغه کمې ترانې چې رسنیزې شوي دي په لوړه کچه باندې، هغه البومونه چې دي تر 85 پورې یا لوړ دي تر هغه. یعنې کم څه چې تاسې غوښتل هغه تر 80 پورې یا 15 یا 9 پورې دي. بالکل دا ډېره ښه خبره ده. تاسې داسې هوډ لرئ چې داسې یو منظم البوم ورته جوړ کړئ؟ بالکل زمونږ د اول نه دا هوډ او عزم مې کړی دی چې انشاءالله په آینده کې داسې یو نوښتونه وکړو چې ملت ته جامعې ته یو بیلګه یو نمونه پاتې شو. بالکل رښتیا هم دا ښه غږ چې ده دا خدایي ورکړه. بالکل دا هر سړی ښه غږ نه لري. زه کله کوشش کوم چې ترنم وکړم. نه ماشاءالله تاسو هم اختر صاحب ترنم کې ښه نو غږ ترنم مې دې اورېدلی دی ماشاءالله. نو داسې نه څومره چې خدای پاک ستاسې غږ ته دومره برکت اچولی ده، موږ پرې ریاضي یو، خو ځینې غږونه ډېر خواږه دي. تاسې د مدرسې د وخت یادونه وکړله، داسې کره نیټه ستاسې په ان څومره وخت کېږي چې تاسې ترنم کوئ د کلونو په اړه؟ اختر صاحب زما د ترنم ویلو موده تقریبا زما خپل عمر اوس 21 کلن یم زه. نو زما د ترانو یا د ترنم کولو موده تقریبا تر 9-10 کاله پورې رسېد. 10 کاله کېږي زه خپله د هند د کوچنیوالي نه دغه ترنمونه کوم. ښه خبره ده. د چا له غږ متاثره یاست؟ واقعا هغه وخت کې چې موږ ډېر کوچنیان وو، ما به د عبدالحکیم سجاد صاحب ترانې ډېرې اورېدلې، او د هغه په ضمن کې د فقیر محمد درویش صاحب او امین حیدري. دا نو هغه نعتخوانان ترانه‌خوانان وو چې واقعا زه د دوی د اواز څخه متاثره شوم. نو د دوی د اواز برکتونه وو چې ځوانان تر ډېر ځایه پورې ورسول، تشویق یې کړل یو کار ته. نو زه د دوی د اواز څخه متاثره شوم. ګمان کوم دا د سجاد صاحب یو نعت شریف ده چې هغه ترنم کړی ده، چې زه اوس پکې اشتباه نه شم، دا د جانان مدینه ګمان کوم دا د جانان مدینه هغه قاضي مولا عادل دی ما فخر خوند ډېره مې یادېږي د جانان مدینه، دا په ارمان مدینه، دا د جانان مدینه. نو کېدای شي د چا نوم چې تاسې وخت عبدالحکیم سجاد جرس صاحب او دا قاضي مولا عادل صاحب هغه وخت کې البته هغه نعتونه ویلې، نو هغه اوس بعد د انقلاب نه رسنیز شو. هغه وخت کې هم ترانې رسنیز ویلې، رسنیز ولې خو صوتي په بڼه باندې تصویري نه وي، او اوس د تصویري په بڼه باندې هغه رسنیز شولې چې اوس خلکو قاضي مولا عادل هم وپېژندلو چې دا قاضي مولا عادل دی. مخکې به یې ترانې ورته اورېدلې،
خو داسې لیدل نه چې قاضي ملا عادل به څوک څوک وي. د دې شخصیتونو سره مو لیدلي دي؟ ما خپله د عبدالحکیم سجاد جرس صاحب سره مې لیدلي او فقیر محمد درویش صاحب سره مې لیدلي دي. نو یعنې هغه د زړه ارمان زړه ارمان پوره شوی ده. نو دا هم بیا هم ارمان لرم چې د دوی نه لوړ لوړ شخصیتونو سره وګورو. نو موږ هم د اسلامي امارت څخه دا خوشحاله یو چې د کلتور په بخش کې موږ ته داسې یو زمینه برابره کړې ده چې خپله مشران موږ ته راځي او موږ ملاقاتونه ورسره کوو. د بېلګې په توګه د مشهوره ترانه خوانانو څخه یو څه موده مخکې د اطلاعات و کلتور ریاست ته حافظ شهاب زدران صاحب راغلی و. نو داسې ډېر مشران راغلو چې موږ همدلته په اطلاعات و کلتور ریاست کې ورسره ولیدل. واقعا اسلامي امارت د فرهنګ په ارتباط ډېر کار کړی. بالکل بالکل. موږ تاسې د شاهدان یو دي ډېر نوښتونه ترسره کړي دي. بالکل. لنډ مثال یې دا دی کله چې د ازادۍ ورځې په مناسبت کوم یو رسمي هغې درلوده دوی مجلس درلوده نو هلته موږ نعمت لیونی صاحب ولیدل چې دا زما د ژوند ډېر ارمان و چې زه نعمت صاحب یو ځل وګورم. نو دا د دې له برکته موږ دا ولیدم. واقعا د دوی هغه زحمتونه د ستایلو وړ دي. د دې ځای به موږ ترې مننه وکړو. صدران صاحب داسې کله چا درته ویلي چې دا ترنم کول څه ګټه لري؟ آیا تاسې دا ځواب موندلی تاسې خپله؟ والا تر دا دمه چې ګرځېدلي او خلک پوښتنې ډېرې کوي چې ترنم ولې کوئ څه ګټې لري. نو ګټه خو یوه دا ده که ترنم په ښه بڼه وشي نو یو خو خدمت جامعې ته ده او بل دا د انسان شخصیت پورې تړاو لري چې دا ترنم کولی شي چې د انسان نه ښه شخصیت هم جوړ کړي او کته هم. ځکه ترنم هغه یو سمبول دی چې په دې باندې انسان لوړو درجو ته ختلی شي. مونږ د بېلګې په توګه ګورو دا عبدالحکیم سجاد جرس صاحب خو به داسې نه و چې یو دم ترنم کوونکی شو. البته هغه به هم د ماشومتوب نه دا عزم کړی و دا اراده به یې کړې وه چې تر دا دمه راورسېدو. ګوره چې په رسنیز شو په رسنیز ډول باندې داسې شو چې خلک اوس لیدو ته لیواله دي چې زه یې وګورم. نو ترنم دا ترنم او ګټه یې دا ده چې هغه خپل د انسان شخصیت ته ګټه کوي او انسان ته ګټه کوي چې هغه یو ځای ته پرسي هغه انسان یو ځای ته ورباندې رسي ترنم باندې. رښتیا هم خبرې ډېرې خوږې دي. نو یو بل ترنم به له تاسې اورو. ترنم اورئ؟ ډیپلومه کوئ ترنم کوئ انتخاب ستاسې په لاس کې دی. زه به تاسې ته یو ګیلاس اوبه درکړم. اختر صاحب خبرې به کوو انشاءالله خو زمونږ یوه مهمه موضوع چې ده هغه د غزې په تړاو ده. واقعا چې ډېره یو بوبنونکي حالات هلته روان دي. رښتیا هم ځکه چې د هغې په تړاو باندې نن پرون اسلامي امارت اعلان کړی و چې د جمعې په ورځ به ټول راوځي د غزې نن ګمان کوم ټول بغیر د کندوز څخه راوتلی. نو د هغې په تړاو باندې زه به یو ترنم د غزې په باره کې وکړم که ستاسو اجازه. خدای پاک دې د غزې کوم جنګیالي چې دي مجاهدین چې دي هغوی ته خدای پاک نصرت ورکړي. امین. تر څو داسې یو څه تر لاسه کړو چې غزه زموږ خپله شي. نړېدلې ښار کې بیا بلې لمبې دي بیا لوخړې پورته شوي له غزې دي. نړېدلې ښار کې بیا بلې لمبې دي بیا لوخړې پورته شوي له غزې دي بیا لوخړې پورته شوي له غزې دي. په لمسون د زبر ځواک باندې سرمست دی په لمسون د زبر ځواک باندې سرمست دی بیا خونخواري مظلوم ته ارادې دي بیا لوخړې پورته شوي له غزې دي
نړېدلې ښار کې بیا بلې لمبې دي بیا لوخړې پورته شوي له غزې دي بیا لوخړې پورته شوي له غزې دي د اسلام په نوم هیڅ درد د افسوس نه دی د اسلام په نوم هیڅ درد د افسوس نه دی د اسلام په خاطر بیا ککرۍ سرې دي بیا لوخړې پورته شوي له غزې دي نړېدلې ښار کې بیا بلې لمبې دي بیا لوخړې پورته شوي له غزې دي بیا لوخړې پورته شوي له غزې دي نه ماشوم ګوري نه ښځه غاصب خلک نه ماشوم ګوري نه ښځه غاصب خلک د وحشت لمبې بیا جګې تورې سرې دي بیا لوخړې پورته شوي له غزې دي نړېدلې ښار کې بیا بلې لمبې دي بیا لوخړې پورته شوي له غزې دي بیا لوخړې پورته شوي له غزې دي زه خالي تسل هم دا له خدایه غواړم زه خالي تسل هم دا له خدایه غواړم د حماس نور نصرتونه رانږدې دي بیا لوخړې پورته شوي له غزې دي نړېدلې ښار کې بیا بلې لمبې دي بیا لوخړې پورته شوي له غزې دي بیا لوخړې پورته شوي له غزې دي ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله خدای پاک دې ټولو مسلمانانو ته قوت ورکړي امین امین اللهم خپلو امین هغه کم دیني شاعر چې دي د هغوی نه دفاع وکړي نه بالکل نو خدای پاک دې موږ ټولو ته د شهامت را په نصیب کړي امین امین زدران صاحب یو ترنم کوونکی باید څه ځانګړتیاوې ولري خپله دا ترنم کوم څه باید یو چا کې موجود وي چې هغه ترنم وکړي اقتاج صاحب د ټولو نه لومړی د ترنم کوونکو دپاره هغه تقوا دیانت دی واقعا ځکه چې که په یو انسان کې تقوا او دیانت وي نو هغه یو ښه شخصیت یا یو ښه ترنم کوونکی هغه ته ویل کېږي بالکل نو په دې اساس او بیا یو هنر دی چې باید هغه هنر د هغه کار ځانګړتیا په هغه شخص کې موجود وي لکه تاسې ډېره ښه اشاره ورته وکړله د بښنې سره چې تاسې د هنر په هغې کې موجود دي چې دا ټولې را منسجم کړو نو دا داسې د اقتاج صاحب چې هر څوک که ووایي چې زه ترنم کوم نو البته که هغه ته سوچ وکړي نو د ترنم په طرف به هم روان وي البته هغه د ترنم د نوم څخه غلطه استفاده کول دي د ترنم دپاره یوازینی مهمه کار چې دی هغه هنر دی چې باید په هغه شخص کې موجود وي باید هغه شخص په خپل ځان کې دا هنر وویني چې آیا زه دا هنر لرم که نه چې په دې سره دغه هنر چې په انسان کې موجود دی دغه ترنم ته احترام کول هم دي بالکل واقعا دغه د ترنم کوم هنر چې تاسې دی په هغې کې هغه اساسي ټکي مثلا انتخاب د شعر که نه بالکل شعري انتخاب باید ولري غږ ده که نه غږ ده او طرز ورته جوړول بالکل یو وړه پوښتنه به تاسې نه وکړو دا څنګه تاسې دا شعر د طرز جوړوئ دا خپله ځینې وخت شاعران هم چې خپل شعر لیکي طرز واقعا زمونږ یو ډېر نږدې ملګری دی الله تعالی د حفاظت وکړي ډېر یو تکړه شاعر دی شاعر مولوي صاحب عبیده بغلانی چې د بغلان ولایت څخه دی نو هغه بعضې وخت
ډېر خوندور شعرونه لیکي. هغه که نعتونه یي، که نظمونه یي، که عام شعرونه یي، که انتخابي شعرونه یي، غزلونه یي، هغه چې بعضې وخت ولیکي نو بیا ما ته وټساپ کې رالیږي چې همت صاحب ته دې ته طرز ورکړه. نو بیا هغه خاندي وایي چې مونږ شاعران یو داسې غلي پاتې چې اوس دته کم طرز ورکو. البته د کم شاعر چې شعر لیکي یوازینی زه تاته یو خبرو کوم اختر صاحب یوازینی د طرز خزانه د شاعر سره دا هم راسره ومني. ځکه که د شاعر سره طرز نه و شاعر شعر نشي لیکلی. شاعر به طرز ته ګوري که مثال ته انتخابي شعر ورکړي په هغه طرز باندې به دی شعر لیکي. نو د طرز انتخاب هغه په شاعر باندې هم تړاو لري. نو هغه مونږ بیا داسې ورته ګورو شعر ته د شعر وزن ته ګورو چې د شعر وزن څنګه دی. نو دا د کم طرز سره جوړ راځي هغه کم یعنی مثال د مونږ لوړه ترانهخوانه مونږ چیرې ترانهخوانې کولی شو هغه د ترانهخوانه د خپل خاورې مونږ نه یو. نو بیا مونږ د هغه طرزو ته ګورو چې کم طرز د سره جوړ راځي. بیا که هغه ته ګورو چې د سره حماسي طرز جوړ راځي یا په نن عصر کې کم طرز رواجي دی رواج عام کم طرز دی د ګوره دا نه ده چې ته به یو حماسي دغه ته طرز ته هم سوچ کې چې کم دې ته طرز ورکم. ته به جامعې ته ګوري په جامعه کې شی د هغه کم طرز مخکې تللی. د بېلګې په توګه ما بله ورځ یو ترنم نوی ترانه ریکارډ کړله نو هغه ډېره اوس مشهوره شوې ده. لکه مثال د مخکې په دغه باندې یو دغه ویلې دی اوبه دې وړینه پڅلالی یا مازدیګر دی اوبه دې وړینه په هغه طرز باندې اوس الحمدلله ترانهخوانانو داسې یو نوښت کړی دی چې خلک د هغه طرف نه دلته راجع کړي رجوع دې طرف ته سوې ده. نو هغه داسې ما یو ترنم وکړو نو ما هغه طرز ته کتل چې دا طرز په دې جامعه کې عام دی د خلکو خوښیږي. نو هغه په همغه طرز باندې او ستا به زما نه ګیله کېږي زه په ولکه د زورورو خلکو یم په دغه طرز باندې ده. نو دا واقعا ډېر مخکینی طرز هم دی خو بیا هم هغه خلکو احساسات ورسره راپریږي په دې طرز سره چې کله خلک هغه اوري د هغه که هغه سندره ویه چې د هغه مینه په دې باندې خړوبوي. ستا به زما نه ګیله کېږي زما د کور په خلکو نه رسي لاسونه زر زر د تاجار صاحب. واقعا زدران صاحب ډېرې ټکي ته مو اشاره وکړله نو دا ډېره خبره مو وکړله څوک چې ترنم کوونکي دي باید دا څه په نظر کې باید ولري چې زدران صاحب ویلي چې هغه ده تاسې به د جامعې انتخاب ته وګورئ د جامعې هغه کوم څه چې خوښېږي د خلکو هغه ته به هم ګورئ. ځینې وخت د کمپوز یا هغه موږ تاسې چې په خپل ادبي هغې کې ورته طرز وایو که نه دې باندې خلک ډېر مصارف هم کوي په لکونو مصارف کوي. نو دا د خدای پاک یو استعداد خدای پاک استعداد ځینو خلکو ته ورکړی چې دا هغه وکړي. نو خوشبختانه خدای پاک تاسې ته هم دا استعداد درکړی. یو بل ترنم به درنه اورو. ترنم به بیا ستا غزل ته راشم. ستا یو بل غزلو ډېر خوند راکړی ما ته اختر صاحب. هیله کوو وایي خوښ مې نه شوې د روپیو کاروباره سړیتوب در رانه واخیستو بازاره. قربان وشم. خوښ مې نه شوې د روپیو کاروباره سړیتوب دې رانه واخیستو بازاره سړیتوب دې رانه واخیستو بازاره خوښ مې نه شوې د روپیو کاروباره سړیتوب دې رانه واخیستو بازاره سړیتوب دې رانه واخیستو بازاره ما چې نه پېژنې ګرم نه دي یاران مې ما چې نه پېژنې ګرم نه دي یاران مې د غربت ګردو وهلی یم بې شماره
سړیتوب دې رانه واخیستو بازاره خوښ مې نه شوې د روپیو کاروباره سړیتوب دې رانه واخیستو بازاره په جانان پسې مې زړه خولې ته راغلی په جانان پسې مې زړه خولې ته راغلی خدایه کاش چې دې راکړی وی په لاره سړیتوب دې رانه واخیستو بازاره خوښ مې نه شوې د روپیو کاروباره سړیتوب دې رانه واخیستو بازاره سړیتوب دې رانه واخیستو بازاره زورولی مې زړه تا پسې ښه ډېر دی زورولی مې زړه تا پسې ښه ډېر دی وای خودکشي به مې فارغ کړي له ازاره سړیتوب دې رانه واخیستو بازاره خوښ مې نه شوې د روپیو کاروباره سړیتوب دې رانه واخیستو بازاره تاسو ما اقتاش خوستانه ما پتندې لیکړه مړی بدله کو ما اقتاش خوستانه ما پتندې لیکړه تا په ځمکه یم پرېښی ولې یاره سړیتوب دې رانه واخیستو بازاره خوښ مې نه شوې د روپیو کاروباره سړیتوب دې رانه واخیستو بازاره سړیتوب دې رانه واخیستو بازاره ماشاءالله ډېر ښه نو ستاسې غږ خدای پاک دومره ښایسته پیدا کړی چې موږ په توصیف نور حیران پاتې ستاسو نیک نظر دی پرزیانه مو ده قربان مو شم زدران صاحب کوم شاعر مو ډېر خوښېږي اختر صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکوله د شعر او ادب په برخه کې الحمدلله زموږ داسې افغانستان یو ډېر ښه اشخاص لري داسې یو شاعران الله تعالی راکړي مونږ ته چې د خپل د قلم په کرښه او ژبه باندې د دښمن سره مقابله کوي هغه خپل د شاعري په بڼه باندې نو خبرې ته به دې راشم د شعر په بڼه کې هغه شاعران په لوړو درجو کې په لوړه کچه باندې زما د خوښې شاعر نامتو شاعر چې البته خلک ورته د پښتو په ژبه کې دویم رحمان بابا وایي اکرام الدین مفتون صاحب مفتون صاحب رښتیا هم ښه شاعر مفتون صاحب زه هر وخت د هغه شعرونه تعقیبوم نو دا مفتون صاحب داسې شعرونه دي چې زمونږ هغه د خپل دغه څخه لوړه دي چې مونږ فکر پکې نشو کولی یو نیم مخکې زه هم لکه څه نه څه شاعري کوم او چې زه خپله شاعري ګورم څه د مفتون صاحب هغه کوم اشعار چې د انقلاب د وختي یا د اوس د وختي د مفتون صاحب د قلم برکت و چې تر دا دمه هنر ساتل شوی دی نو مفتون صاحب واقعا یو ښه شاعر دی او زما د خوښې شاعر دی هر وخت شعرونه زه تعقیبوم واقعا مفتون صاحب موږ سره په دا ټولنیزه رسنۍ کې فیسبوک کې موږ سره ملګری ده نو د هغه شعرونه چې کله زه